السلام علیکم درنو دوستانو، په خیرونو. خدای دې وکړي چې ښه یاستئ. دوستانو، نن را سره یو پښتون مبارز، شاعر، ادیب، لیکوال، تنقیدنګار هم دی او سیاسي نظریاتي ملګری دی. د لر او بر هغه چغه چې پورته کوي هغو ملګرو کې شمار دی. همدرد ورغزي صاحب سره ولاړ یو. همدرد صاحب اول خو درته سلامونه وایو. ډیره مننه ستاسو د ټیم مننه، ستاسو د ملګرو مننه چې دلته راغلی موږ ته مو وخت راکړی. که څه هم نن په حال کې ستاسو د مشال پښتو ادبي ټولنې غټ کانفرنس شروع دی، نو هلته هم تاسو ورځئ. یو غزل زموږ قدرمندو ملګرو سره که ووایه نو ډیره مننه، ډیر په مینې خوشحاله اوسئ. مونږ گنجایش پرېښې نه دی د یو سوال همدرده. مونږ گنجایش پرېښې نه دی د یو سوال همدرده، ځکه راغلی دی په مونږ باندې زوال همدرده. مونږ گنجایش پرېښې نه دی د یو سوال همدرده، ځکه راغلی دی په مونږ باندې زوال همدرده. مونږ د حسین د کربلا د ذکر فکر مونږ د حسین د کربلا د ذکر فکر خلق، مونږ د هر یو یزید مخ ته یو دیوال همدرده. مونږ د حسین د کربلا د ذکر فکر خلق، مونږ د هر یو یزید مخ ته یو دیوال همدرده. او خلق منظر کیو او مونږ مناظرې کولې. خلق منظر کیو او مونږ مناظرې کولې. خلکو تګ وکړو مونږ پاتې شو اټال همدرده. ډېر خلک منظر کیو او مونږ مناظرې کولې. خلکو تګ وکړو مونږ پاتې شو اټال همدرده. او مونږ د خیرو او دعاګانو په ریاض اموخته. مونږ د خیرو او دعاګانو په ریاض اموخته. مونږ غورځولي د همت توره او ډال همدرده. نوی کال راشي د خلکو یارانې زړې شي. نوی کال راشي د خلکو یارانې زړې شي. زمونږ مینه نوي کېږي کال په کال. ډېره مننه همدرد صاحب. زمونږ مطلب دغه و چې ستاسو نظر زمونږ قدرمند پښتانه کوم ځای کې هم دې واوري او ستاسو د نظر نه ډېره مننه ستاسو د یارانو ستاسو د ټولو ملګرو. ډېره مننه.